طالبان څنګه ولې خپلې لوڼې خصوصي ښوونځیو ته یا پاکستان ته لیږي؟ ملګرو که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د بزنس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سربیره د دې ډلې ځینې مشران خپلې لوڼې په پټه کورنیو ښوونځیو او یا له هېواده بهر ښوونځیو ته استوي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي او تېر کال یې پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. خو د بزنس ټایمز ورځپاڼې د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوه راپور حواله ورکړې چې وایي د ځینو طالب مشرانو د کورنیو ښځینه غړي دننه په افغانستان کې خصوصي ښوونځیو ته ځي او یا پاکستان ته استوي څو زده کړې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو ځینو چارواکو روښانه کړې ده چې د خپل مشرتابه له دا ډول پریکړو سره موافق نه دي او د نجونو د معاصرو زده کړو په پلوۍ یې څرګندونې کړې دي. خپرونې د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د فبرورۍ د میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي یې وو په همغه اندازه چې د دښمن په وړاندې یې سخت عمل کوه په همغه اندازه باید د خلکو سره له نرمۍ او تعادل څخه کار واخیستل شي او پرې نږدې چې د دوی په واکمنۍ کې خلک وځورېږي او یا له خپلو حقونو بې برخې شي. ورځپاڼې وړاندې ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم د حقانی په تعقیب وویل چې د خلکو برحقه غوښتنې باید پر ځای شي او د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي هم منلي چې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي خپلو کې د نجونو د ښوونځیو په تړلې پاتې کېدو اختلاف لري. د ورځپاڼې په باور له همدې کبله د طالبانو د سرپرست حکومت وزیرانو څو ځلې کندهار ته سفرونه وکړل څو په دې اړه له خپل رهبر سره خبرې وکړي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې ملا هیبت الله اخندزاده د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته قانع کړي. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.